ګوره دا حسن خایس جسم او باډي دا ځان له تکبر دی. ګوره ها چې کله انسان ډیر خشتي ډیر سور سپینی یا ډیر لوړ دنګي کناری نه کزنانا ا د خپل ځان ډیر متاثرې هغه په خپل خایس دی غرور کې دا سره واستي وي چې د بل څوک اړو سخکاری نه. حالانکه یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرا یو زنانه رااله چې دا د قد نه لګه مندرای و نو څه خبره چې وا نبی اسلام ته هغه وکړه چې واپس لا نو عائشہ رضی الله عنها د خندا د بعض انسان لنډي خلکو داسې خندا ورشي نو عائشہ رضی الله عنها داسې اشاره وکړي نبی اسلام ته یو مندرای غوندې دا یا موږ وایو داسې وړه غوندې دا کنه دوه ګوتې داسې کې اسوک دلاسونه داسې کی چې دا لاړه نبی اسلام او دی عائشہ ډیره بد وینا دی وکوي تا ته پته استاد وینا څومره درانه ده که استاد اشاره د دنیا په ټولو سمندرونو کې واچولی شي کنه نو وای د ټولي دنیا د اوبه ترخیش دومره استاد خبره درانه ده. او چې بیا یو سړی یو کس پورې خان دي داغه شکل پورې خان دي داغه جسامت پورې خان دي او بیا ټوکې کوي او مسخري کوي یو خدای چې ستاغه سره ګپ یا خو بیا خبره ده خو هغه موجود نه وته داسې قسم خبرې کې دا ډیره بده خبره ده او بدی خدای ډېر سخت غوسه کیږي. نو الله فرمایي نو الله واستاسو مالونو کې یوازې نه یوازې مالونو کې مګر استاسو بدنونو کې استاسو امتحان دی. د چا زامن ډيري پاغي باندې غرور کوي دا خزي داسې کوي تعالی وي خدای بچی نه راکې مال خدای لز زامن راکړي دي یا استا یو زوی د ما 15 بچی دي نو بدی باندې خزم تکبر کوي او سړیم پی کوي. الله وي پدی جانونو کې او پدی مالونو کې پدی هر څه کې استاسو امتحان دی. چې د مال ټکی راشي صرف مالدار به ذهن ته نه راولي خپل ځان هم ذهن ته راولو چې ما سره څومره مال دی الله وي پدی کې است امتحان دی. ته پدی کې څومره خیال د غریب ساتي څومره بازان لګي چرته لګي بیا چې مان حکم دی یا مان کم دی د هر چا په هر څه کې امتحان دی. دایو نعوذ بالله نعوذ بالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته غلط نسبتونه کول چې مذکر اولاد نشته دی الکانی نکیږي او نعوذ بالله و یورز به دنوم ختم شي وای نبی علیہ السلام یادو ځکه چې مذکر اولاد نشته نوم به ختم شي وای الله سورۃ راولې ګلو انا اعطیناک الکوثر اے زما حبیب مونږ تاسو له د حوض کوثر غوندې عظیم نعمت درکړې دي فصل لربک وانحر تاسو د خپل رب د لپاره مونږ کوي قربانی کوي خپل ان شانئک هو الابتر بشک ختمیدون کې استاد دشمن دي استاد نوم تر قیامت پورې الله باقی ساتي پورا صورت الله راولې غلو او راشه وګورئ اوسم چې دا غي نوم سوګلی ابو جهل خلق سوی د الله دی پلانتی او چې خلق وای محمد نو تش محمد سو وایم نه خلق وای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا الله دی په رحمتونه وی نو الله وای استاسو نوم به باقی برقرار ساتم او سو دشمن مزنستو نابود او تبا کوما. نو الله وای خیر دی د مشرکانو نه د يهوديانو نه د عیسایانو نه به تاسو داسې ډېری غلطي خبرې اورئ خو هغې ته پام مه کوئ الله به ستاسو مدد کوي. د نبي علیه السلام د لوریانو نه الله تعالی داسې خیر او داسې نسب خور کړی د هغې خاندان چې تر قیامته پورې به جاري وي.